الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د قیامت علامات بیان روانو ومنگاغ علامات بینول چی اغا واړه علامات تی او راښکاره شوي په اخرني بیان کې درې علامات ذکر شوي یوه دا وه التماس العلم عند أهل البدع والأهواء خلق با علمونه ازده کوي د بدعتیانو نه او د خواهش پرستو نه دویمه نښه دا ذکر شوې وه ضیاع الامانه امانتونه به ضایع شي او د دې خبرې ښه تفصیل شوی و چې امانت څه ته وایي او د امانت ضایع کېده څنګه یي درېیمه نښه دا ذکر شوې وه انفتاح الدنيا لكل لئيم صغير العقل والعلم پس پکو خلقو باندې به د دنیا پراخه شي او د سپک خلق به غټ غټ منصبونه ونیسي د هغې هم تفصیل په خپل ځای کې شوی چې د دې څه مطلب دی دا درې علامات او دا درې نښې په آخرني بیان کې پوره د وضاحت سره بیان شوي وي په دې ننني بیان کې اولنۍ نښه هغه دا ده د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ده چې داسې وخت به راشي په دین باندې صبر کول به داسې وي لکه سکروټه چې دې په لاس کې نیولي په دین باندې صبر کول به داسې وي لکه سکروټه چې دې په لاس کې نیولي الصابر على دينه كالقابض على الجمر داسې وخت به راشي او په دې باندې دلایل دي یو دلیل پې دا دی د انس بن مالک رضی الله عنه او دا حدیث په سنن ترمذي کې امام ترمذي رحمه الله راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یأتی علی الناس زمان په خلکو باندې به یو زمانه راشي یو داسې وخت به راشي الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر په دغه زمانه کې چې څوک دینداري کوي او په دین باندې صبر کوي او د الله سبحانه وتعالی د لارې مضبوطه رانیولي نو د دې داسې مثال دی لکه یو سړي چې سکروټه په لاس کې نیولي سکروټه په لاس کې نیول څومره ګران دي خو په دغه زمانه کې به د دینداري داسې شي لکه یو سړی چې سکروټه په لاس کې ونیسي سره د دې تکلیفه او سره د دې هر څه دی بیا هم د الله سبحانه وتعالی هغه دین به نه پرېږدي یو بل حدیث کې داسې راځي امام طبراني رحمه الله راوړی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من ورائکم زمان صبر په تاسو پسې داسې وخت را روان دی چې په هغه وخت کې به په دیندارۍ باندې صبر کوئ للمتمسك فيه اجر 50 شهیدا هغه به داسې زمانۍ چې دیندار ته به الله او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارې مضبوطه رانیولي او د پیغمبر په طریقه باندې مضبوط رواني الله به له د 50 شهیدانو اجر ورکوي فقال عمر رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه تپوس کو یا رسول الله منا او منهم دا 50 شهیدان لکه په هغوی کې که نه په موږ کې ورته وی منکم په تاسو کې داسې زمانه به راشي په دې خلکو باندې چې دیندار انسان ته به په دیندارۍ باندې دومره اجر میلاویږي لکه 50 شهیدان چې په صحابه کرامو کې
دومره ګرانه به شي د دینداري نو ځکه به اجر ډېر شي او دا نښه د قیامت دا علامه بلکل راښکاره شوې ده زموږ په دې زمانه کې د ډېره حده پورې دا نښه ښه واضحه راښکاره شوې ده که نارینه دینداره دی او که زنانه دینداره ده نو هغه تنګولی کېږي د خلکو د طرف نه حالات به داسې راشي چې د دینداري کول ورته ګران شي د ډېرو فتنو د لاسه د شهواتو د لاسه او دغه شان په هر ځای کې بېدینه خلک او ګناهګار خلک زورور شوي دي مشران شوي دي او کوم چې اهل الخیر دي خیر والا او دعوت والا دي او اصلاح او صلاح والا دي نو په هغوی باندې لارې تنګې شوي دي که څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کوي نو په هغو پورې خلک خاندي په ګیره پورې مذاق کوي په اسلامي لباس پورې مذاق کیږي که ته غم خادي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه کې نو خلک د سره غم خادي نه کوي وایي پښتو دې پرېښوده او خپل عادات دې پرېښودو د پلار نیکه لار دې پرېښوده موږ دې وشرمولو دا کومه سختي تا جوړه کړې ده وایي دا دین خو یې موږ هم پېژنو خو دین کې خو دا نشته دا کوم چې ته وې مطلب دی چې دین خو موږ هم پېژنو خو دا مسلې دا تا چې کومې شروع کړي د قرآن او د حدیث ته دې سره زموږ نه لګي اصل کې د دې خلکو مطلب دا دی چې دین خو هغه دین دی چې زموږ د دماغو سره برابري او چې زموږ د دماغو او د خواهشاتو خلاف خبره دې وکړه نو ستا هغه دین بیا دله نه مني بیماري زموږ په دې زمانه کې اصل دا ده یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یؤمن احدکم وایي تاسو کې یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې خپل خواهشات تابعدار کړي نه او تابع کړي نه د هغه وحي کومه چې ما راوړې ده بیماري زموږ په دې زمانه کې هغه دا ده چې دې بېدینو خلکو د دین تابع کړی د خپلو خواهشاتو که دوی چې ته د خواهشات تابع کړی وی د دین نو بیا به خبره برابر وه په دین کې هغه مسله ډېره خوښه ده چې هغه د ده خواهشاتو برابري د ده د پښتو موافقي او د ده د مشرانو او د پلار نیکه د لارې برابري نو بیا هغه دین یې ډېر خوښ دی خو که چېرته داسې دین دې ورته بیان کو او داسې مسله دې ورته بیان کړه چې هغه د ده د معاشرې سره نه لګي د ده د پښتو سره نه لګي د ده د خواهشاتو سره نه لګي د ده د عقل او دماغ سره نه لګي نو بیا الټه تا ته به وایي نوی دین دې راوړی دی عجیبه ده حق دین بیانوي دا نوی مسلې ده او نوی دین دی موږ ته خلک وایي که نه وایي تاسو نوي مسلې شروع کړي اوس موږ دا چې کومه مسله بیانوو ده د قیامت د علامه ما ذکر کړه او بحمد الله دوه مې دلیلونه ذکر کړو د حدیثونو نه دا مسله زړه ده که نوي ده زړه ده دا خو هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ژوندی و په هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته دا مسله بیان کړې ده او نن یو سړی راپاسي وایي دوی نوی دین راوړی دی دین نوی نه دی بیماري په اصل کې دا ده چې دا دین د دوی د مذهب موافق نه دی دا دین د دوی د خواهشاتو موافق نه دی دا دین د دوی د دماغو موافق نه دی نو ځکه یې ته انکار وکړو پرون که بله ورځ یو کس ما ته میسیج وکړو د پاکستان نه داسې ملا ګوټه ورته کې و چې د مدرسو کې پاتې شوی ځکه چې څه نه څه خبرې ورتلې نو یو څو سواله وایي زه تا نه کوم سوالونه چې شروع کړو نو بیا دغه سوالونه نه ما ته پته ولګېده چې دا سړی مقصد د ده ځان پوه کول نه دي یا خو دې زما دا خبرې به ریکارډ کوي چاته به یې ښیي یا به دې بل څه مطلب وي یا به ځان مشهوروي او ډېر مقصدونه کیدی شي نو ما ته وایي چې رفع الیدینو دا مسله یې وچېړله او دا مسلې د دوی مشرانو بیان کړي دي کشران یې ځکه بیانوي رفع الیدینو دا مسله یې شروع کړې چې دا تاسو کوئ او په دې څه دلایل دی او دا پیغمبر د مرګه پورې کړي دی او که نه او دا ته ثابت کړي چې دا نه دي منسوخ شي او ټولې ګډې وډې ویلې ما ولې د هرې مسلې جواب ورکړو
نو بیا وایي چې په تاسو کې بیماري ده، ستاسو د عمل کول په حدیث باندې دې نه تاسو فتنه جوړوئ. هر چې عرب دي نو اوس وایي که د کعبې امام رفع الیدین کوي نو هغه دینداري ده. که امام شافعي مذهب ول رفع الیدین کوي هغه دینداري ده. تاسو چې رفع الیدین کوئ تاسو فتنې جوړوئ. ما دا خو ډېر عجیبه ووایي. ولې څه فرق دی زما په رفع الیدینو کې او د هغه په رفع الیدینو کې؟ زه هم دغه شان لاسونه اوچتوم، هغه هم داسې اوچتې دي. کیسې دي که عربي اوچتوي، که حنبلیان اوچتوي، او که شوافی اوچتوي، او که مالکیان دي، که هر څوک دي. وایي وجه دا دی چې هغوی فتنه نه جوړوي په امت کې، هغوی په یو امام پسې روان دي او تاسو امامان پرېښودلي. نو ما یې دا مدیني والا تا ته ګوره امام نه ښکاري که چې ما مدیني والا ووایي امام مالک یادې؟ ما نه د دغه ځینه ما یې وانه وړې چېرته، ما هغه مشر امام یادوم. او زمونږ امام ابو حنیفه یادې؟ مشر ما ته نه پېژنې که؟ وی کوم مشر امام وی؟ ما مشر امام محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم. اها وی نو پیغمبر وی وایه که نه؟ نو ما خو پیغمبر امام دی که نه؟ ته ما پیغمبر ته امام نه؟ امام مطلب پیشوا چې خلک پسې رواني، ته پیغمبر پسې نه روان؟ د امام نه دی؟ دا خو ما د امامانو امام دی، د ابوبکر صدیق امام دی، او ما یې د هر څه پرېږده دا د پیغمبرانو امام دی. فتنې دې زمانې ته وګوره چې ته په حدیث باندې عمل کې نو تا ته وایي ته فتنه جوړوې، او که ته چېرته د مولیانو په خبره باندې عمل کې نو بیا څه شي ته برابر یې. ځکه یو عالم راته قصه کوله، وایي زه یو علاقې ته تللی وم، ډېر جاهل خلک وو. نو هلته زه خو د امین سره او د رفع الیدینو سره دې سره خو زه عادت یم. نو امامتۍ ته یې زه مخکې کړمه، پټکی مې په سر کړی و. هلته خلک وایي چې پټکی په څه وي د مولا دی؟ یو بس د ټول جومات والا په ما نظر وي، زه یې مخکې کړم. یو ما چې مونځ وکړو، رفع الیدین مې هم وکړو، امین هم وکړو، جومات کې غوغا او شور جوړ شو. سم جاهل خلک وو. نو ما په دې منځه کې د دوی د ټوخي واورېدو، په منځه کې ټوخی ډېر شو. نو ما ته پته ولګېده چې الرجي په دوی راله. اوس دې له جواب تیارول غواړي. دا خو سپین ګیري دي، اوس تپوس کې نو سپین ګیري خو په دې نه پوهېږي چې دا بخاري کې دی او مسلم کې دی او پلاني ویله پلاني، هغو ته به ساده خبره کوي. وایي ما علیه السلام دې ګس طرف ته ګرځولی نه و، هغه یو سپین ګیري زما نه مخکې سلام ګرځولی. ما ته وایي چې ملا صاحب دا نن دې پکې څه وکړو؟ ما سلام وګرځوم، ما چې صبر سلام وګرځوم. وی ما ورته چې دا خو ما د امامانو په مذهب باندې عمل وکړو. وی چې څنګه وي؟ ما چې د امام شافعي په مذهب مې عمل وکړو. وی چې ښه بیا صحیح ده. ټول غلي شو. که چېرته ده ویلی وی چې ما د پیغمبر په طریقه عمل وکړو نو بیا ګټه جاښه جوړېده. خو چې کله ده ووایي چې ما د امام شافعي په مذهب عمل وکړو نو بیا ټول څه شو؟ ټول غلي شو. بیا صحیح ده. امام شافعي بیا امام دی یاد کو، امام ابو حنیفه امام دی یاد کو، امام مالک امام دی یاد کو، امام احمد بن حنبل امام دی یاد کو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څنګه د پیغمبر په حدیث ته څنګه عمل کوي؟ ستا دماغ کار نه کوي، ستا علم دومره نشتی، ته څنګه حدیثونو له ځې؟ او حدیثونه خو د مولیانو کار دی، او حدیثونو نه اختلافات پیدا کېږي، والعیاذ بالله دومره خبرې به ورته جوړېږي. الصابر على دینه کالقابض على الجمر ورب الكعبه. دا هغه زمانه دی چې یو سړی په حدیثونو باندې مضبوط ولاړي لکه ده چې په لاس کې سکروټه نیولي په هر ځای کې نه. لکه اوس دا ملک دی، دلته خلک د علماو تربیت د عوامو د قرآن او د حدیث سره کړی پوه دي. اوس زموږ ملک دی، هلته په حدیثونو باندې عمل کول سکروټه لاس کې نه وځي. څوک به د پورې ټوغې کوي، څوک به د پورې خاندي، قسمه قسم نومونه به د باندې ږدي.
نو صرف په دې خبره باندې هغه ملا صاحب معاف کړو چې هغه څه ووایي چې امام شافعي په مذهب کې ها که لوی امام دې یاد کړو نو بیا خو بیا مسله وي وراني ځکه ما په سلته یو کس راغلی ما تاسو ته کیسه کړې مو دا یو کس جومات ته راووتم یو کس راسره میلاو شو ما ته وایي چې د نانوتوي صاحب خو هم ډېر غټ مولا و ما هو نانوتوي د دیوبند د بنیادي چې هغه دی بیا ما ته وایي چې د تانوي صاحب خو هم غټ مولا و ما هو تانوي صاحب خو هم غټ مولا ولې نو یې ګنګوي صاحب ما دا هم غټ مولا و مسئلې ته راشه ته سبا ته د مولیاو نومونه شماري ګنګوي او نانوتوي او تانوي او وی دوی ویلي چې تعویز شتي او تا بل وایي چې تعویز نشتي نو اوس د دې غټو مولیانو ومنو او که ستا ومنو نو ما ته اوس په دلایلو ته زه دلایل وایم دی په دلایلو خو نه پوهېږي ما تا خو ما ته خپل مولیان ووایي او ښه غټ غټ دي زه راته هم یو کس ښیم ډېر غټ ته وي څوک ما محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم پیژنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژنې ما هم ډېر غټ سړی وی غټ هو ما هم ډېر غټ مولا و عالم و بلکې د دې علماو سره چې کوم علم دی د هغه د علم نه یې زده کړی وی او ما هغه وایي چې نشتي نو اوس څه وکړم د دې غټ عالم ومنم که د دغه غټ علما ومنم اوس دا سټ کیسې کره وایي شروع کړو سړی یو څه وایي تاسو بل څه شروع کړه یو څه بل څه خبره واضحه ده زه درته پیغمبر خبره کوم ته یې نه منې او چې ما ستا هغه ووایي چې مسله کمزوري دی او ملا مسلې ته مې کمزور وي په ملا پورې مې نه خندلي دي نه مې پورې مذاق کړی دی نه مې مسخرې کړي دي او الله دې هغه وخت نه راولي ها مسله موږ بیان کړه مسله کمزوري خبره ختمه شو ته په هغې سور شین شي او زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو د ذخیره تراله او شاته غزاره او کله وی دا منسوخ شوي دي او کله وی د پلاني مذهب ولري او کله د پلاني او ته صحیح زه به نه غوسه کېږم زه به نه خفه کېږم زه به د حق دپاره اواز نه اوچتوم قرآن او حدیث دپاره او ته لګیا اوسه موږ ګورې په اوله کې هم په آخره کې هم زما د بیان نه به څوک غلط مطلب نه اخلي موږ ګورې چېرته په امام پورې خندا نه ده کړې اوس ما دا خبرې وکړې چې د امام مقام ما کم کړی نه صرف دا خبرې مې دې پورې وکړې چې د امامانو یو امام دی هغه وپېژنئ او هغه څوک دی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هسې خبره رانه اوږده شوه خو دا خبره مې دې پورې راواغسته چې دا حقه زمانه ده په حدیثونو باندې عمل ګران شوی دی خو زه تاسو ته دا وایم ای سلفیانو او ای اهل حدیثو او ای اهل سنت حقیقي او ای اهل الاثرو دا خبر یاد ساتئ ستاسو دپاره زیری دی په یو حدیث چې عمل کې الله دله د 50 شهیدانو په صحابه کرامو کې چې د شهیدان الله دله دومره اجر درکوي په یو حدیث مضبوط پې ودرېږئ چې څوک هم ترې ونه خوځوي ګورئ قرآن او حدیث ټوکړې ټوکړې به شو خو د دې نه شاته کېده شتي نشته بس په دې باندې مضبوط ودرېږئ الله دله اجر هم به درکوي عزت به دله هم الله درکوي او دنیا او آخرت به دله هم الله درکوي چې کله تاسو قرآن او حدیث مضبوط راونیسئ نو زموږ په دې زمانه کې دینداري ګرانه شوې اوس کې یو ځواني او ګیره پرېښودي او د ځوانانو په منځ کې ورشي نو ټول پورې خاندي مړه وي د ځان لري بوډا جوړ کړی که پنسي د ګیټو نه بره ساتي خلک د پورې خاندي که په کور کې شرعي پړده نافظې خلک د پورې خاندي بلکې غم خادیانې د سره پرېږدي خفه شي او ځکه زه به راته خپله خبره وکړم نور هغه پرېږده زه یو پیر په چوټۍ تللی وم نو یو خپل راغلی اوس خادي وه په هغې کې نو ما منع کړو چې دلته به نه ځي ځان سره مې کېنولی و بیا هغه کور ته لاړ نو خپلې مور ته یې خبره کړې بیا ما ته خبر راورسېدو وایي کور کې ووایي ټولو زنانو ته چې چېرته د ده مخې له ور نه شئ او دی به کور ته دننه نه راځي ما ته بیا بعضې وګوره وایي تا دا خبره وکړه خلکو اوس نو ما زه شوقین خو نه یم چې د هغوی ښځې وویلم
زما څه کار دی د هغوی د ښځو سره او د هغوی د ښځو څه کار دی زما سره زه خو که ځم هم د بیټکه پورې ځمه دروازې پورې ځم دوا سلام کوم بس د هغو خو دا مطلب و چې دی به په دې خفه شي چې وګوره دننه مې نه پرېږدي زه دننه څه کوم خو دا به دی چې خفه شي په دې چې زه دننه پرې نه ښودم زه دې سړي ته حیران یم شرعي پرده نافظه شوه ته دننه مه ځه دی به خفه شي ته ولې خفه کېږي نارینه ټول تا سره ناست روټۍ تاله راوویسته چای تاله راوویستو خو مطلب دا دی دی وایي چې د زنانه مې یو نظر نه لیدلي نو کار نه چلېږي ستا د زنانو سره څه کار دی پلاني راونوته او پلاني راونوته او پلاني په خیر ونه وي لکه سره یې ونه وي وایي دې نه سره خو چې شرعي پرده دې نافظه کړه ټول به د پورې په خندا شي او ټول خپل خپلوان به دې یادوي وایي په موږ کې دغه نه دی دی په غم خادي کې بېغیرته دی ولې بېغیرته دی ښه نر سړی دی په قرآن او حدیث باندې عمل کوي نر دی وایي نه بېغیرته په دې دی چې موږ وخواله ورشو موږ دننه نه پرېږدي نو دا خو دغه نرتوب دی دا نرتوب دی که بغیرتوب دی دا خو نرتوب دی چې د یوې ښځې او د یو نارینه په باره کې شریعت ویلی دی چې دوی به یو بل ته نه مخامخ کېږي پرده به کوي دا ښځه د ده نه په دې عمل کول د عین نرتوب او غیرت دی دا خو بېغیرتوب دی چې هر سړی کور ته دننه بوځي شریعت وایي دا ښځه به دنه پرده کوي تا د کور په منځ کې کېنولی خیال م دی هغه دینداري بېدیني شوه او بېدیني څه شوه هغه دینداري شوه ځوان شیر به د کور په منځ کې ناسې خپه به په خپه باندې اچولي داسې ټیټ سپلۍ به یې په خپو کړي او په میز به ورته چای پروت او بسکټ به پراته لکه دا څوک دی دی چې دا چې زموږ د دې ښځې د نکاح ورور دی د نکاح ورور هم کور کې دننه ناسي دا خو لا بیا هم ښه دی نکاح ورور دی بس پکې څه وایي لکه دا سړی کور کې دننه ناسي دا څوک دی خو دا ستاسو نسب وي دی نه مو خپل دی نو وایي ده ته زما ښځې ورور ویلی دی او ده زما ښځې ته خور ویلی دی همداسې خو الله وایي انما المؤمنون اخوه ټول د یو بل خویندې وروڼه یو دروازې کولاو کوي یو بل کره به ځو راځو دا پردې د څه دپاره دي موږ خو ټول د یو بل خویندې وروڼه یو ټول د یو بل خویندې وروڼه یو زه به ستا ښځې ته خور ویم ته زما هغې ته ووایه پرده ختمه شوه نو دینداري ګرانه شوې ده خو صبر به کوئ په دې دیندارۍ د چا د خبرو د لاسه به دینداري نه پرېږدئ ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکروټه په لاس کې نیولي ده سکروټه په لاس کې نیول ګران کار دی که آسان دی ډېر ګران کار دی ډېر ګران لږ نه لاس به دله وسیځي سرمن به دله وسیځي رګونه به دله وسیځي ډېر پازاب به دې کي دا سکروټه په لاس کې دی او چې تا سکروټه په لاس کې نیولي او بیا دې په دې سکروټه باندې لاس هم بند کړی دی چې دا رانه چېرته ګډه وډه نه شي نو دا دین خو تا نیولی دی په هسې خو دې نیولی نه دی بیا دې په هغه دین باندې منګولې مضبوطې لګولي دي نو د دې راټینګول ډېر ګران دي ځکه دا دعا یاده ساتئ ما پرون هم تاسو ته بیانه کړه پرون که بله ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا الله ته زړونه اړی راړی زما دا زړه به د خپل دین باندې مضبوط ساته ډېر کامیاب مسلمان دی ډېر کامیاب چې د قبره پورې خپل ایمان سلامت ورسي او د قبره پورې او د مرګه پورې دی په قرآن او حدیث باندې مضبوط ولاړي دا په نمونو کامیاب مسلمان دی چې فتنو دور دی د فتنو زمانه ده په دیندارۍ باندې صبر کول د فتنو په دې زمانه کې د دې یو څو اسباب دي زه درته په تادۍ کې ذکر کوم که ته دا وایې چې زه په دین باندې مضبوط شم یو خو د حدیث کې ذکر شو څه صبر یو سبب د ټولو نه لوی څه دی صبر الله وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین الله نه مرسته غواړي په صبر سره صبر وکړئ که تاسو دا وایئ چې زه په دې دین باندې مضبوط پاتې شم نو څه به کوئ صبر به کوئ او صبر به د کوم وخته پورې کوئ مرګه پورې یو ډېر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا ذکر کړي چې بچیان به ظلم کوي داسې وخت به راشي چې بچیان به وایي ظلم کوي ستاسو حقونه به خوري هغه یو صحابي راپاڅېد وی یا رسول الله جنګ ورسره ونه کړو لکه چې ظلمونه کوي او شریعت خلاف کار پکې کوي نو بیا خو جهاد ورسره وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علیکم بالصبر څه به کوئ
صبر دې دپاره مې دا حدیث وي نو هغه تپوس وکړو یا رسول الله صبر به د کم وخته پورې کوو صبر خو به کوو خو څومره وی الی ان تلقوني علی الحوض حوض کوثر باندې ملاقاته پورې به صبر کوئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیثونو باندې صبر یو سړی وایي صبر به د کم وخته پورې کوم زه نور تنګ شوی یم د دې حدیثونو ویونکی چې کوم دی د چا د خوږې خولې نه چې دا حدیثونه راوتي دي هغه سره د ملاقاته پورې صبر دا صبر به پرېږدي نه تا به همیشه خلک تنګوي په دیندارۍ په اتباع په توحید په دې به دې خلک تنګوي خو ته به د دې خلکو په خبرو کې نه راځي دویمه لار او دویم سبب قرآن کریم تلاوت ډېر کوئ د دې په درسونو کې کښېنئ او واورئ د قرآن په غور سره او خپل ژوند کې عملي کوئ الله به دې په دې دین باندې مضبوط ساتي درېیمه لار نیک عمل ډېرول څومره چې نیک عمل ډېرې رب العالمین به دې په دین باندې مضبوط ساتي سوی الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الله إذا مضبوطون مؤمنان مضبوطون مزا يلا بكم زكي مضبوطين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة په دنیا کې دې الله وي مضبوط ساتم او په آخرت کې به دې مضبوط ساتم خپې به دې په پل صراط نه ښویېږي چې کله د پکې توحید پوره او نیک اعمال دې کول څلورم سبب د پیغمبرانو د قصې اورېده د صحابه کرامو د سیرت کته او په دې کې سوچ کول چې وګوره هغوی ته څنګه تکلیفونه رسېدلي دي خو دین یې نه دی پرېښودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کعبې په سوري کې یو ورځ پروت په مکي دور کې چې ظلم ډېر شوی و په مؤمنانو باندې نو څوک یې خواته راغی خباب رضی الله عنه الله اکبر ډېر ظلمونه زیات شوي ډېر ظلمونه و یا رسول الله ته الله ته ویولې نه چې الله زموږ مرسته وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماسپښین ټیم و دې سوري ته پروت و سر ته یې څادر ایښودی راپاڅېدو د مخ نه پته لګېده چې غوسه شوی و دا مخ یې تک سور شو وی تاسو صبر نه کوئ تادي کوئ دغه غټو خلکو ته پیغمبر وی تاسو صبر نه کوئ تادي کوئ پوخانو باندې چې کومې سختې راغلې هغوی په تاسو راغلي هم نه دي څه سختې وي یا رسول الله وی د وسپنو په منګز به یې غوښې منګز کړي او یو سړی به په کنده کې کېنه او اره به یې راواغېسته په منځ به یې دوه ټوکړې کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دین به یې پرې نه ښه تاسو تادي کوئ وی داسې سختې موږ لیدلي نه دي او الله دې موږ ته ښه یم نه خو دا به هم څه ایمان و چې په دې سختو کې هغوی د ایمان نه نه دي شاته شي د اوسپنو په منګز باندې غوښې منګزول او چې صرف هډوکي پاتې شي او دا سړی بیا هم توحید او د سنت اواز کوي بلال رضی الله عنه ته وګوره ماشومانانو له به یې پړی ورکو او د پړي د بله غاړه به د هغه په مرۍ کې پرته او د مکې په دې تورو غرونو په دې ګرمو غرونو کې به یې راښکودو او د هغه د خولې نه به یو ټکی راوتو احدون احد صبر یې کړی سمیه رضی الله عنها د عمار مور ابو جهل په منځ باندې دوه ټوکړې کړې وه خپې ته ورته پړي واچول یو پړی یو اوښته او بل اوښته او به یې دواړه اوښان وزغلول په منځ یې دوه ټوکړې کړې وه خو سمیه د خولې نه دا نه راوتي چې زه ایمان پرېږدم او یا زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدم نه داسې دا قصې چې کله انسان واوري نو ایمان یې څه شي ایمان یې ډېر شي جذبې ډېرې شي او په دین باندې بیا مضبوط شي پنځم سبب په دین باندې مضبوط پاتې کېدو دپاره همیشه د الله ذکر کول چې کله ستا په ژبه باندې همیشه د الله ذکر وي نو الله به دې په دې دین باندې مضبوط ساتي شپږم سبب او دا زه مختصر ذکر کوم
د نیکو ملګرو سره ناسته پاسته کول. لکه اوس یو سړی دی د بېدینو په منځ کې کیني پاسي. ما داسې لیدلي دي په خپله، والله دې زموږ په حال رحم وکړي. یو سړی دی ښه ښایسته ږیره یې پرېښودې، ښه مونځ اودس کوي. څه وخت بعد مونږ بیا لیدلی دغه ږیره یې موړه کړې، دغه مونځ اودس یې پرېښودي. لکه ولې؟ وجه دا وه چې دی د بېدینو منځ ته ورغلی و. هغوی به پورې کله خندل، کله به پورې ټوغې کولې، ورو ورو دیم کمزوری کېدو، دې حد ته راورسېدو چې هغه دینداري پرېښوده. او چې کله د نیکو ملګرو سره کښېني نو که په تا کې څه کمی وي هغه به درته هم بیانوي. ورځ تر ورځه به ستا هغه ایماني کیفیت هغه به مضبوطېږي، کمزوری کېږي به نه. لکه اوس دا مجلس شو، د دې درس دا مجلس روزانه دا مجلس شي. تاسو ته په خپله به محسوسېږي چې کله دا درسونه یو ورځ دوه نه وي د ایمان کیفیت بدل شي. که نه نه بدلېږي؟ بدلېږي. نو چې کله تاسو له داسې مجالسو سره ځان تړلی وساتئ او روزانه درسونه اورئ، روزانه نصیحتونه اورئ، نیکعمله ملګرو سره کښېنئ پاسئ، الله به دې په ایمان باندې مضبوط ساتي. اووم سبب به آخرنی ذکر کړو، التأمل فی نعیم الجنة وعذاب النار. د جنت په نعمتونو کې سوچ کول او د جهنم په عذاب کې سوچ کول. چې ته ځان ته دا خبره مخامخ کېدې که زه په دې دین باندې مضبوط پاتې شم الله به راله دا اوچت اوچت نعمتونه راکوي، او که زه ګډ وډ شم نو الله به راله دغه سخت عذابونه راکوي. چې دا خبره ستا مخې ته نو ته به بیا په دین باندې مضبوط ولاړې. پوه شوې که نه؟ دا ډېره اهم نصیحت شو. اولنۍ نښه دې درس کې څه شوه؟ په دین باندې به عمل کول داسې شي لکه سکروټه په لاس کې نیوه. د هغې نه بعد بیا بله نښه د قیامت هغه دا ده چې ګناهګارو خلکو قدر او مقام به ډېر شي او د دیندارو خلکو قدر او مقام به کم شي. د دیندارو مقام به څه شي؟ به کم شي، د دیندارو قدر به ورک شي او د بېدینو قدر به ډېر شي. حدیث کې راځي، امام ابن حبان رحمه الله، امام طبراني راوړی، ډېر ناشنا روایت دی. ابو هريره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، والذي نفس محمد بيده، وایي په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. قیامت نه مخکې به دا علامات تاسو وینئ، لازم فحشي به عام شي، بخل به په خلکو کې عام شي. ويخون الأمين، امانتدار انسان ته به خلک خیانتګر وایي. ويؤتمن الخائن، او خاین ته او خیانتګر ته به خلک څه وایي؟ امانتګر به ورته وایي دا سړی ډېر ښه سړی دی. دې دپاره مې ته دا حدیث وایي، وتهلك الوعول وتظهر التحوت. وعول به ختم شي او کمزوري به شي او تحوت به ښکاره شي. صحابه کرامو یا رسول الله په دې نورو خبرو خو پوه شو، وما الوعول وما التحوت. دا وعول څه ته وایي او دا تحوت څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی الوعول وجوه الناس واشرافهم، مخوریز خلق او قدرمن خلق بس پکش. والتحوت الذين كانوا تحت اقدام الناس لا يعلم بهم. تحوت هغه دي چې د خلکو د قدمونو لاندې او د سره څه قدر او قیمت نه و، دومره سپک خلک. نو سپک به درانه شي او درانه به څه شي؟ سپک شي. یو بل حدیث هم د امام حاکم راوړی، امام طبراني راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من اقتراب الساعه، د قیامت ته نږدې کېدو په علاماتو کې یو څو دي. یوه پکې دا ده ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار. شریان او فسادیان او بېدین او ذلیل او سپک به قدرمن شي، او قدرمن او اوچت خلک او
اصلاح او صلاح والا خلق او علم والا خلق او دین والا خلق هغه به کمزوري ښکړی شي هغوی ته به خلک په سپک نظر باندې ګوري دا نښه ښکاره شوې ده زموږ په زمانه کې څنګه لکه واضح مثال پې ووایي دا پې مثال دی و ډمانو ته وګوره دا تحوت دي څه دي تحوت یو وخت و چې دا د خلکو قدمونو لاندې چا پېژندوم نه چا به ورته کتو نن هغه عزتمند دي او هغه خلک ورته په اوچت نظر باندې ګوري زه به تاسو له ښکلی مثال درکړم د کو د مسلمانانو په یو ملک کې د مسلمانانو په یو ملک کې پروګرام کېښودی شي چې دلته به د انګریزانو د کیلاډیان راځي د فوټبال ده یا د کرکټ ده د دې کیلاډیانو دپاره او د دې انګریزانو دپاره بیا څومره بندوبست کېږي او خلک د دوی څومره قدر کوي او سیکورټي وله جوړه کړي او پلانې راغلی او علانې راغلی او غټه جاخه جوړه شي نو اوس دا سړی ګوره د الله دشمن دی الله یو نه مني زمونږ پیغمبر نه مني زمونږ دین نه مني او خلکو راوچت کړی په سر یې کېنولی د هغه زمانه ده او عالم او دینداره کافران خو پرېږده کافران خو پوخام زمونږ د دیندارو قدر نه دی کړی خو د دین نه مني دا خپل مسلمانان په دې دینداره پورې خاندي او د هغه مذاق کوي او هغه ته په سپک نظر ګوري که چېرته کلي ته علاقې ته داسې کس راشي چې د دروغو لطیفې وي او خلک بې خندوي په کلي کې یو غوغا او شور جوړ پلانې راغلی ده یو یې ما له روټۍ کړې بل یې ما له پروګرام کړی کلي ته عالم راغی دین بیانوي په جومات کې ورته درې کسان ناست دي دوه ناست دي بیا د چا د تپوس هم ونه کړو چې ته د کوم ځای نه راغلی څنګه راغلی د روټۍ څه پروګرام دی څه نه دی دا هغه زمانه ده چې د حدیث کې ذکر شوی چې سپک به درانه شي او درانه به سپک شي د خلکو په نظرونو کې د الله په نظر کې نه د الله په نظر کې خو دیندار دروند دی همیشه او بېدین همیشه سپک دی خو دا د خلکو خبره روانه ده بلکې خلک وایي د دې دیندارو نه ځان لرې ساته په نن سبا وخت کې وایي دا شرپسند خلک دي او دا دهشتګرد خلک دي او دا پلاني دی بیا دوی سره مه کښېنه بیا به داسې او بیا به داسې موږ منو چې یو کس به د دین په نوم باندې غلط کارونه کړي خو د هغې د لاسه خو ټول دین نشي بدنامېدی که نه یو کس به د دین په نوم غلط کارونه کړي نو ټول دینداره خو نشي بدنامېدی چې موږ بیا د هر یو خبره کوو چې هر یو داسې دی نو دا د دې حدیث مقصد دی چې کم بېدینه خلک دي خلک به د هغوی قدر شروع کړي او کم چې دینداره دي او قدرمن خلک دي هغوی به په معاشره کې سپک شي درېیمه نښه د قیامت ته رانږدې کېدو هغه دا ده تصدیق الکاذب وتکذیب الصادق رښتیني ته به خلک دروغجن وایي او دروغجن ته به رښتینی وایي حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ديسي زمانه برایشي په خلکو باندې ديسي کلونه برایشي ديسي وخت برایشي چې رښتینی ته به خلک دروغجن وي او دروغجن ته به رښتینی وي دغه شان یو حدیث امام بزار امام طبراني هم راوړی په هغې کې هم دغه خبرات امام احمد بن حنبل رحمه الله هم داسې یو حدیث راوړی انس بن مالک رضی الله عنه زموږ دې زمانې ته وګوره زه رښتینی ته خلک دروغجن وي او دروغجن ته رښتینی وي
په هغې باندې به زه ډېر مثال درکړم. لکه یو سړی دی چې د هغه سره مال او جایداد ډېر دی، یا په یو سیاسي غټ منصب باندې دی، دې کې دروغ هم وایي، خو دروغو ته خلک څه وایي؟ رښتیا وایي. سل دروغ ووایي. زموږ په دې ملک کې چې لګیا کله چې د ووټونو ورځې راشي، هر ځای کې تقریر روان وي که نه وي؟ هر ځای د خولې نه پشم ځي، مونږ به دا کوو، مونږ دا کړي دي، مونږ به دا کوو، مونږ دا کړي. مخامخ چې ورته نه شي هغه وایي ټولې رښتیا وایي، او په دې کې هغه یو هم نه یې کړي. او ښه معروف وي خلکو ته چې دا سړی دروغ وایي، خو دغه دروغجن ته خلک څه وایي؟ رښتینی وایي. کوم چې رښتینی دی هغه دروغجن شوی دی، دا سړی به په دغه بیان کې د دروغو سمې بنډلې چاپ کړي، هغې ته خلک رښتینی وایي، وایي دا رښتیا وایي. او کوم چې دروغجن، کوم چې رښتینی دی، اوس یو سړی دی عالم دی، ښه دینداره سړی دی، رښتینی سړی دی، یا داعي دی، د الله دین طرف ته دعوت ورکوي، هغه دې خلکو ته مسله بیان کړي چې داسې وکوئ، داسې مه کوئ، داسې به کېږي، داسې ټولې دروغ وایي. نو هغه رښتینی دروغجن شو، دروغجن څه شو؟ رښتینی شو. دا د قیامت علامه ده. او په دې ننني درس کې څویمه شوه؟ درېیمه. دا واضح دي، کومې چې واضح دی ډېر تفصیل ته ضرورت نشته. بله نښه ائتمان الخائن وتخوین الامین. امانتګر ته به خلک خیانتګر وایي، او خیانتګر ته به امانتګر وایي. حدیث کې دا راځي، امام احمد بن حنبل رحم الله، امام ابن ماجه، امام حاکم راوړی، ابو هريره رضی الله عنه روایت ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سيأتي على الناس سنوات خداعات. په خلکو باندې به داسې یو زمانه راشي چې یؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامین. امانتګر ته به خلک خیانتګر وایي، او خیانتګر ته به امانتګر وایي. بل یو حدیث دی، امام ابن حبان، امام طبرانی، امام حاکم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په الله مې د قسمي قیامت د هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پورې تاسو د یو څو خبرې نه یې لیدلي. نو یو یې پکې ذکر کړی یخون الامین ویؤتمن الخائن. دغه شان یو بل حدیث د عبدالله بن عمر نم نقل دی، او دغه شان په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خیر امتی قرنی. په ټولو پیړو کې غوره پیړۍ کومه یوه ده؟ زما دا ده، بیا به دوی پسې، او بیا به دوی پسې، او بیا به داسې خلک راشي چې یخونون ولا یؤتمنون، چې هغوی به په خیانت باندې مشهور شي، او امانت به ترې ختم شي. دا زموږ په دې زمانه کې دا خبره راښکاره شوې ده. امانتګر چې د هغه خیانتګر شوی دی د خلکو په نظر کې، او خیانتګر چې د هغه څه دی هغه امانتګر شوی. او دا اکثر دا مسلې به ته د تجارت په لارې کې ویني، په بازارونو کې به یې ویني چې یو سړی به ښه حرام خوري، ښه خیانتګر به وي، او ټول وایي دا امانتګر دی. د دې دلاسې چې مال ترې وګټي، د دې دلاسې چې په دې مال کې ترې څه واخلي، نو هغه د خیانتګر صفتونه به کوي. او کوم چې امانتګر دی هغه به مشهور شي په خیانتګر باندې. د هغې نه بعد بله نښه الرجل التافه يتكلم في امر العامه. یو سپک او کم عقل انسان به د امت په غټو مسلو کې ګوتې وهي. قیامت یو نښه دا ده. دا حدیث واورئ، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجه، امام حاکم راوړی. ابو هريره رضی الله عنه وی داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې زمانه به راشي چې ینطق فیها الرویبضه. رویبضه به خبرې شروع کړي. صحابه کرام یا رسول الله وما الرویبضه؟ دا رویبضه څه ته وایي؟ وی الرجل التافه يتكلم في امر العامه. یو سپک او کم عقل سړی، یو ذلیل انسان
هغه به د امت په غټو مسلو کې ګوتې وهي بل حدیث کې راځي امام بزار راولی امام طبراني المرء التافه يتكلم في امر العامه امام احمد چې کوم حدیث راوړی دی او امام ابو یعلا په هغې کې دي الفویسق يتكلم في امر العامه یو فاسق انسان به د امت په غټو مسلو کې ګوتې وهي ما بیا بل اوس خبره وکړه د جاهلیت په مسلو کې لکه زمونږ د چینلو ته وګوره ځه فاسق او فاجر سپک او ذلیل ناست دی د امت غټې مسلې بیانوي دی د امت په غټو مسلو کې به ګوتې وهي په دین کې به ګوتې وهي ناس وایي لکه نن سبا هسې مثال پرې درکړم نن سبا ډېر فاسقان راجمع شوي په ټي وي چینل باندې بنای شي پروګرام کې بنای شي جی موږ به زنانو ته د هغوی حقوق څنګه ورکوو دا اوس د امت غټه مسله ده که وړه ده غټه او دغه حدیث راښکاره کېدلي چې دا سپک او ذلیله پکې لګیا دی دی اوس د مسله د امت حل کوي علم به ورسره نه پټکی به اچولی یو ناسو په ټي وي باندې سوالات جوابات ترې کېدو نو تپوس ترې وشو وی د سندرې اورېدل څنګه دي هغه وایي چې دا د روح غذا ده اکثر ناسي دین به بیانوي او مخامخ ورته جنۍ ناستې د هغې په سر لوپټم نه تپوسونه ترې هغه کوي او لاندې ورته لیکلي فلانی مفتي صاحب ستاسو د سوالاتو جوابات کوي د رابطې نمبر دغه دی الرجل التافه يتكلم في امر العامه سپک سړی به ناسي ذلیله کم عقله کم علمه او هغه به خلکو ته لګیوي د خلکو په غټو مسلو کې به ګوتې وهي مولیان به یې داسې کېنولي لکه نن سبا زموږ په ملک کې ډېرې فتنې دي ډېر دي چې لکه یو دی جاوید احمد غامدي جاوید غامدي دا منکر حدیث دی نو بل اوس د هغه یو پروګرام او دا په ټیویانو نشر کېدو ګوره امت کوم ځای ته ورسېدو چې د دې سړي بیانونه نشر کېږي نو هغه په هغه بیان کې وایي چې په شریعت کې نه پرده نوم څه شی شته نه پکې ګیره شته نه دا چې لباس داسې اچوه او داسې اچوه دا ټول وایي د دې بعضو مولیانو خپلې کورنۍ مسلې دي وایي د اسلام وایي د ګیرې سره څه کار دی او د اسلام د دې سره څه کار دی چې ښځه دې پرده کوي او اکثر د یونیورسټیانو کې چې دا کوم طالبان سبق وایي که نه د انګلیش تعلیمونه چې کوي دوی د ده نه متاثره کېږي هلته دغه سړی ډېر تعلیم دغه ځای ته رسولی دی دنیوي تعلیم دوی هم د ده نه متاثره کېږي هغه پکې د انګلیش یو څو ټکي ووایي موږ سره رابطه کوي که نه یاره شیخ صاحب هغه جاوید احمد غامدي صاحب بل اوس خبره کوله ډېره مزداره خبره دغه دی الرجل الفویسق يتكلم في امر العامه یو فاسق انسان ناست دی د امت په غټو مسلو کې ګوتې وهي زنانو ته حقوق ورکوي ناس به غټ یو دغه به یې کېنوي لجنه به پوره ناست دی موږ د زنانو حقوق ورکوي د څه شي حق ورکوي ته زنانو موږ زنانو سره څه ظلم کړی موږ خو چې زنانو له کوم حقوق ورکړي دي او زموږ شریعت ورله ورکړي دومره خو هېڅ چا نه دي ورکړي یو دین یو مذهب ما ته راوښیې چې په هغې کې د زنانو دومره حقوق یې لکه څومره چې زموږ په مذهب کې دي شته داسې نشته زموږ هغه اوس هم په کورونو کې ناستې د بچیانو ژوند دی او ټلیفونو کې به پیسې راولېږي په ده باندې ځمکه او اسمان یو شي پیسې ورلېږي دوی نه چې دا ښځه راوځي دې روډ ته دا ښځه راوځي دفتر ته دا ښځه راوځي دوکان ته نو چې کله دا ښځې داسې راووتې نو دوی بیا ښکار په اسانه باندې کولی شي اصل خبره دا ده اصل خبره هغه دا دی چې ښکار ورله بیا په اسانه کولی شي او دغه بېدینه مولیان هم دې طرف ته لار اساني لکه ده ته هم خلک مولا وایي دا غامدي چې کوم دی خبیث منکر حدیث حدیثونو پورې سمې ټوغې کوي سمې ټوغې پورې کوي ما دغه بیانونه اورېدلي خاندي مذاق کوي هغه یو ځای کې حدیث وویلی شي یو کس یې تپوس کوي وایي دا حدیث وخاندي یہ تو کوئی لطیفه سنایا آپ نے وایي دا خو تاسې لطیفه ما ته واوروله دا قسمه خلک په چینلو باندې راځي او د دوی نه سوالات کېږي دی به امت کم طرف ته بوځي دی به امت تباه کوي نه نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي
او الله دې موږ د داسې فاسقانو فاجرانو دې الله موږ لرې ساتي. اخرنۍ نښه به ذکر کو. یو بله نښه دا ده د قیامت ته رانږدې کېدو چې خلک به رشتې پرېږدي د یو بل سره. حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل او امام حاکم راوړی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې بین یدی ساعه قیامت ته نږدې به یو څو کارونه کېږي وذکر منها او یو یې پکې ذکر کړه وقطع الارحام خلک به رشتې پرېږدي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث ته امام حاکم راوړی لا تقوم الساعة حتى يظهر قطيعة الرحم قیامت ته هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پورې تاسو دا نښه نه لیدلي او هغه دا چې خلک به د یو بل سره رشتې پرېږدي. نور هم داسې حدیثونه شته. انس بن مالک عابس الغفاري عوف بن مالک رضی الله عنهم اجمعین دې ټول نه داسې روایت نقل دي او دا نښه زموږ په زمانه کې ښه ډېره راښکاره شوې ده. دا نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې دا به په آخر زمانه کې شروع شي. نه شروع خو ده په هغه وخت کې هم داسې خلک وو چې رشتې پرې کړې وي خو مطلب دا دی چې قیامت ته نږدې به دا نښه څه شي دا به عامه شي. حالانکې رشته پرې کول او خپلولي نه ساتل په دې باندې سخت وعید راغلی په قرآن کې فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم که چېرته تاسو خپلې رشتې پرې کړې الله څه وایي اولئک الذین لعنهم الله په دې خلکو باندې الله لعنت ویلی دی کوم خلک چې رشتې پرې کوي. زموږ موضوع دا نه دی چې موږ په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې رشتې پالل څومره اوچت عمل دی. زموږ موضوع دلته و د قیامت علامات بیانول. یو حدیث ته بیانومه امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی ثلاثة لا يدخلون الجنة درې قسمه خلک به جنت ته نه ځي. یو یې پکې ذکر کړی دی وقاطع رحم چې رشتې پرې کړي دی به جنت ته نه ځي. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې تاسو بار بار به ما نه اورېدلی من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. څوک چې د رشتې جوړی یو کوي الله د دې سړي رابطه د خپل ځان سره جوړی او څوک چې رشتې پرې کوي الله یې د ځان نه پرې کوي. الله د دې سره رابطه ختموي او دې الله دله توفیق نه ورکوي چې دې د الله سره رابطه جوړه کړي. نو دا څه معمولي خبره نه ده غټه خبره د رشتې پرې کول. نو یو نښه دا شو چې رشتې به څه شي به پرې کړې شي. څو نښې ذکر شو نه شپږ کمې کمې تا ته بګېږي تصور وکړه فتنې به ډېرې شي فتنې به ډېرې شي. دا خو ما ځکه په اولني درس کې دویم کې ذکر کړی. په دین باندې به عمل دومره ګران شي لکه سکروټه په لاس کې نیوه سپک به درانه شي او درانه به سپک شي. رښتینه به دروغجن شي او دروغجن به رښتینه. امانتګر ته به خلک خیانتګر وایي خیانتګر ته به امانتګر وایي او سپک سړی او فاسق انسان به د امت په عامو مسلو کې ګوتې وایي او رشتې به پرې کړې شي. په دې باندې به اکتفا وکړو. مکمل څو نښې شوې 55 نښې دا د قیامت شوې او نورې به انشاءالله پر روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی به موږ ټولو باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی د صبر په دې زمانه کې او د فتنو په دې زمانه کې موږ له د صبر توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې دین باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري. الله سبحانه وتعالی موږ د فاسقانو د فاجرانو دې الله موږ لرې ساتي او رب العالمین دې موږ له طاقت راکړي چې د خپلې رشتې وساتو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.